سلامونه ملګرو، اول تاسو ما سره دغه شعر واورئ. په ځان مین به زما زړه کړي، په ځان مین به زما زړه کړي، بیا به مې ټول عمر خفه کړي، سترګې دې بیا راښکاره نه کړي، پرېږده چې مړ دې د لیدو په ارمان شمه. ښه ملګرو، څنګه کولی شو چې دغه رقم د صفا آواز والا شعر ریکارډ کړو؟ په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه ده، نه کوم زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي، او همدارنګه دغه ویډیو در سره لایک کړئ. او ما به تاسو ته د دوه اپلیکیشن لینکونه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچولي وي، هغه هم در سره ډاونلوډ. زموږ د واتساپ چینل او همدارنګه د ټلیګرام چینل لینکونه هم به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي، هغه هم د نور اضافي معلومات لپاره در سره جوین کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. اول تاسو دوه اپلیکیشنو ته ضرورت لرئ، یو د ولوکو په نوم دی، بل چې دی د انشاټ په نوم دی. اول به تاسو راځئ ولوکو ته. ولوکو اپلیکیشن ته به اول تاسو راځئ چې د دغې دواړو اپلیکیشن لینکونه به ما د دې ویډیو په ډسکرپشن کې په یوټیوب کې درته اچولي وي. را به شئ په همدغه ولوکو باندې به بیا کلیک کړئ، هلته به د پلی سټور نه خلاصوئ او که دلته لاندې نه خلاصوئ بیا به ولوکو را خلاصه کړئ، بغیر له انټرنیټ نه دواړه کار کوي. نو اوس به بیا راشئ دا پاس سر کې دا ضرب علامه چې ښکاري په دې به کلیک کړئ، دا به لرې کوئ. اوس به راشئ دلته به د غجمې نشان چې کوم درته ښکاري په دې به کلیک کړئ، په دې مو چې کله کلیک کړئ دلته کویک ریکارډ دلته به د خپلې خوښې یو شعر ووایئ، مثلا دلته ماته وایئ که نه وایئ، تاسو خپل ریکارډ بند اولینی آپشن ته دغه اولینی پاش او موږ سره به تاسو لاندې سیف کړئ. اوس به راشئ د هغې لپاره به دغه ځای کې غواړئ که خپل اواز سره عکس ولګوئ لګولی شئ، همدارنګه نور نوم ورسره لیکلی شئ، خو زه هر څه همدغه پرېږدم. راځم د هغې لپاره بیا راشئ په سیف کولو لپاره په سیو باندې کلیک کړئ، په سیو مو چې کله کلیک کړئ په ویو ریکارډینګ باندې کلیک کړئ، په ویو ریکارډینګ چې کله کلیک کړئ نو دغلته ستاسو سره ریکارډ چې دی روان شي. دغلته ګورئ ریکارډ تاسو سره راغی، را به شئ په ډاونلوډ به کلیک کړئ، نو دا دلته به ډاونلوډ از آډیو ویډیو ته غواړئ ډاونلوډ کړئ که ویډیو ته. زه راځم په آډیو یعنې موزیک غواړم، نو په اولني آپشن کلیک کړئ نو ستاسو سره به دا سیوډ شي. اوس به راشئ انشاټ ته. انشاټ برنامې ته چې کله راغله په انشاټ باندې به کلیک کړئ، په انشاټ مو چې کله کلیک کړئ دغه ځای کې به راشئ ویډیو آپشن ته. ویډیو آپشن ته چې کله راغله دلته په نیو باندې کلیک کړئ، په نیو مو چې کله کلیک کړئ دغه ځای کې غواړئ تاسو دا خپل شعر په ویډیو ولګوئ یا په عکس. زه راځم په عکس لګوم، په عکس صحنې ته راځم، دلته دغلته یو عکس ورته انتخابوم. مثلا زه راځم دغه عکس ورته انتخابوم چې عکس مې انتخاب کړ، په ټیک مار علامه ورته کلیک کوم، په ټیک مار علامه مو چې کله کلیک دلته که نور غواړئ تاسو شعر سټایلش کې نور ایډیټینګ وکړئ نو هغه په همدغه ویډیو کې تاسو چې دی نور زیات ایډیټینګ کتلی شئ چې څنګه په همدغه چینل کې د زیات ایډیټینګ ویډیوګانې ما اپلوډ کړي، تاسو کولی شئ خپل مطابق ایډیټ هغې کې خوښ کړئ او ځان ته یې وکړئ. را به شئ اول به دغلته خپله ویډیو سایز انتخاب کړئ. مثلا زما ریکارډ چې دی 15 ثانیې دی، خو زه غواړم چې 20 ثانیې شي، هغه باقي سازونه هم باید ورسره ولګوم. را به شئ په آیډ باندې به بیا کلیک کړئ، بیا په موزیک باندې کلیک کړئ، بیا به راشئ هماغه موزیک به تاسو راول سر کې راغلی هغه باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په هغې باندې کلیک کړه دلته به راشئ په دغه جمع نشان باندې به کلیک کړئ نو ستاسو سره به دا اډ شي. اوس به دلته راشئ موزیک به واورئ، دغه ځای کې چې اضافه کوم وایس دی هغه به تاسو ډیلایټ کړئ. دلته ګورئ ماته دغه ځای کې زموږ سره مثلا موږ سره خپل وایس شروع کېږي، نو موږ په همدې وایس کلیک کوو، بیا په سپلیټ باندې کلیک کوو، بیا راځو په دې خواته برخه په دې خواطنۍ برخه کلیک کوو، دلته راځو په ډیلیټ باندې کلیک کوو نو موږ سره به دې خواطنۍ برخه ډیلیټ شي. اوس به راشئ دغه موزیک به چې دی په دې به داسې یو 2 ثانیې ګوته ونیسئ او دا به دې خوا لږ کش کړئ، د اول ځای کې باندې داسې بې وایس هغه پرېږدئ. اوس به راشئ اخري کې کوم ځای تش وو هغه به هم لرې کړئ. زه راځم دلته وایس ته اورم چې تش شته که نشته. دلته ګوره زموږ سره دا ځای تش دی، نو بیا موږ راځو په سلیټ باندې کلیک کوو، بیا په ډیلیټ باندې کلیک کوو نو موږ سره به دې خواطنۍ برخه ډیلیټ شي. نو دغه زموږ سره دونه تیار شو. اوس به د شعر مطابق که غمجن شعر یا بدماشۍ والا شعر هغې مطابق به یو ساز راواخلئ. سازونه یو څو دانې به ما درته مخکې په دې چینل کې اچولي وو، خو که چېرته مو زیات پکاري نو دغه سازونه به هم په همدې چینل کې یو څو دانې ما اپلوډ کړي او که چېرته مو زیات پکاري نو هغې لپاره بیا موږ سره په واتساپ یا په ټلیګرام باندې اړیکه ونیسئ، موږ به یې تاسو ته په ارزانه بیه درکړو. را به شئ په موزیک باندې کلیک کړئ، موزیک باندې چې کلیک کړئ دلته ظاهر ته راځم، هلته زما سره سازونه دي، یو ساز ورته راخلمه. مثلا ما سره دغه هغه دی، زه راځم دلته اوس په همدغه جمع نشان باندې کلیک کوم، دغه آواز ما ورسره ثبت کړو، راځم دغلته چې دا تشه خانه ده دا ترې ډیلیټوم.
دغه ځای کې زموږ سره وایس شروع کېږي دغه تشه برخه چې ده زه د دې نه ډیلیټ وم چې کله مو ډیلیټ کړه بیا راځم دغه تشه برخه باندې بیا کلیک کوم بیا ډیلیټ باندې کلیک کوم بیا په دې همدغه ساز باندې لږ ګوته ټینګه کړئ او دا به دې ځای ته راوړئ اوس به راشئ د خپل وایس باندې به کلیک کوئ دلته والیوم ته به راشئ د دې والیوم به چې دی 100 ته راولئ یعنې زیات به یې کوئ بیا به راشئ دغه ځای د کوم دغه ځای پورې زموږ سره مثلا شعر نشته تر دغه ځای پورې که نه یعنې دې ځای پورې موږ سره شاته شعر نشته صرف اواز دی نو موږ راځو په دغه ساز باندې کلیک کوو بیا په سپلیټ باندې کلیک کوو چې کله مو په سپلیټ باندې کلیک دلته ګوره په سپلیټ باندې کلیک کوو بیا راځو په دې خوا تېرې برخه باندې کلیک کوو د دې اواز به چې دی 15% یا 100% دغو ته راولي بیا به ټیک مار علامه کلیک کوو اوس د دې خوا به همداسې پرېږدئ د دې خوا به 100 یا 15 ته راولي وایي به ښایي دغه د زه راځم 100 ته دا راولم دا 100 ته پرې راوسته اوس راځم په دې خوا برخه کلیک کوم دا بېرته همدغه 100 ته راولم اوس موږ سره دا شعر واوره په ځان مین به زما زړه کړې په ځان مین به زما زړه کړې بیا به مې ټول عمر خفه کړې سترګې دې بیا راښکاره نه کړې پرېږده چې مړ دې د لیدو په ارمان شمه اوس ګوره دغه پر زموږ سره شعر دی اوس بیا راځو په همدغه پاس ساز باندې کلیک کوو په ساز باندې چې کله کلیک کوو په سپلیټ باندې کلیک کوو بیا به راځو په والیوم باندې کلیک کوو او دلته به دا 100% ته راولو 100% ته مو کله راوسته په دغه ځای کې زه مثلا اوس راځم دغه کوم اواز چې دی دا لږ تیز دی یعنې والیوم ته راځم لږ یې نور هم سلو کوم چې داسې سم جوړ راشي چې کله مو دا جوړ کړو اوس راځو په ټیک مار علامه کلیک کوو دلته به تاسو غواړئ که ساز زیات کړئ نو دلته راشئ د دې ویډیو ساز که زیات کړئ نو خپله ساز هم زیاتېږي ویډیو غټ راځي او تاسو کولی شئ خپل شعرونه ټیک ټاک هغه ته اپلوډ کړئ دغه وه چې څنګه کولی شو شعر صفا ایډیټ کړو خو ثبت کولو لپاره به راشئ په پاس ایکسپورټ باندې کلیک کوئ بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره به دغه ویډیو ثبت شي ښه ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل ټیچ عمر سکیل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي نو په الله سپارم د خدای په امان